وطن ودان وطن دا دلو یوان وطن دا پمونگا جان. ای بابا ستا روح دې ښاد وي. ای ته خبرې لږ سر راجګ کړه. دلته یو سپین ږیری ولسمشر لګیا دی، ستا هغه خوبونه تعبیروي. دغه بوډا ولسمشر خورا سخت ستړی دی، په ماته ملا لګیا دی. خو ته خبرې اوس هم یو څو داړونکي ځناور شته چې دغه سپین ږیری واکمن ګواښي. هو بابا فرق ملتونو کې دی، ستا د وخت ملت اوس نه دی چې ستا د ملت جوړونې خوبونه یې دړې وړې کړه. اوس یو ویښ ملت دی، واکمن ولسمشر اوس په دې ملت لکه امسا تکیه کړي. خو ای بابا دا ومنه یوه ورځ به ستا د قبر په سر یو څوک په لوړ غږ چیغې کړي چې ستا خوبونه رښتیا شوه. راپاڅه راپاڅه.